د انسان نه پټه ده. صحیح ده. زما مخ ښکاره دی زه منم، زما شرم ښکاره دی زه دا منم، دا غلطي زما دنیا ته ښکاره ده، خو لکه زما د نور پرسنل زندګۍ نه خو الله واقف دی که نه. نه ما له اول سر نه درته ویلي، یعنې په دې موږ ټول پوهېږو هېڅوک هم خره نه دي. ته شاید کور کې یعنې مشکلات ولرې، مالی مشکلات، یا مطلب تاسې کور کې به څوک نه وي، هر سړی همدغسې په کور کې یو څه مشکلات لري. ته سره ښکاري دي چې زه کار نه لرم، صحیح دی، مشکل نشته. ته زیاتره جنکیانې اوس هغه نه اچوي، یعنې ټیکری نه اچوي. دغه کومه خبره زه تا ته په دې نه وایم، زه صرف دا وایم ستا یوه نیمه ویډیو داسې وي که نه چې خلک پرې ډېر زیات ځورېږي. خلک خو په بلا پسې کا، زه که پرې ځورېږم زما د خدای زړه وچوي، صحیح دی. زه به ویډیو تېره کړم، مشکل نشته، تېره به شي. الله هم درنه قسم په خدای چې په دې ډېر زیات ناراضه کېږي، صحیح دی. ویډیوګانې دې جوړوه، هر رقم یې جوړی، فقط لږ ګزاره ورسره کوه. ستا یوه نیمه ویډیو داسې ویډیو وي چې یعنې هغه بیخي د اسلام نه قسم په خدای سې بهر وي، نو دغې سره لږ ګزاره وکړه. باقي نور تا سره هېڅوک هم کار لري. او زه یوازې ځان ته دا نه وایم، زه ټولو ته وایم د داسې خلکو سره بغیر د دوی د خبرې نه، بغیر د دوی د ویلو نه کومک هم وکړئ، یعنې پټه داسې کومک چې بیخي څوک پوه هم نشي، دوی بیا نه مجبوره کېږي داسې کار ته. نو تا تم ګزاره وکړه ورسره دې ویډیوګانو سره دې، انشاءالله څوک به پیدا سي. ما خپل هم ډېرو کسانو ته ویلي دي که څوک پیدا شو او پیدا کېږي کومک به هم در سره وکړي، خو داسې نه چې سبا تا سره داسې خلک کومک هم وکړي چې یعنې مطلب ستا دا مشکلات هم حل شي، او تا به خپل عزت بیا په ټیک ټاک کې دی او څه هغه لپاره لیلام کړی، بیا یعنې که تا ته د دنیا پیسې راشي، په میلیونونو روپۍ درته راشي، موږ تاسې پښتانه یو، ښه بیا د هغې څه فایده؟ هېڅ فایده یې بیا نشته دی. موږ تاسې لپاره مهم شی زموږ ستاسې عزت دی، نور هېڅوک تا سره په دې باره کې کار نه لري چې ته څنګه ویډیو جوړی نه یې جوړی، د خپله زندګي ده. فقط دومره وایم چې خفه کېږم، هغه که زه یم که دا نور دي که هر څوک یي، په دې سل په سلو کې خفه کېږي، والله په دې خفه کېږو چې ته دغسې ویډیوګانې جوړی. او نور زه هم داسې ولا که ښه مسلمان یم چې زه ځان پاک وښیم چې ولا چې زه ښه مسلمان یم یا زه داسې ښه کارونه کوم، زه هم ګناهګار یم، ټول ګناهګار دي. کېدای شي خدای خبر ده، په دې هېڅوک نه پوهېږي. له ما نه مخکې ته جنت ته لاړه سي، کېدای شي د یو ښه ملا نه ته مخکې جنت ته لاړه سي، تا داسې یو کار کړی چې الله تعالی درنه په هغې خوشحالی. خو دغه یو څه خبرې دي چې په دې باندې الله دې وکړي چې ما نه خفه هم نه شي. والله زه ډېر احترام تاسو ته لرم، تا ټولو نجونو ته زه ډېر زیات احترام لرم، خو هرې صرف دا وکړه چې یعنې مطلب که ویډیو جوړی لږ په سیسټم باندې برابره، لږ ښه ویډیو جوړه کړه، نو ټول به درنه خوشحاله وي. او الله دې دومره یو څوک پیدا کړي چې ستاسې مشکلات در حل کړي. زه خپله هم خواري کوم، نور ته م وایم خواري وکړئ چې یو چا د ویلو نه بغیر د هغوی سره کومک وکړئ تر څو هغه دې کار ته مجبوره نه شي. زه یو خبر وکړم که ستا اجازت وي، داسې کار دی ما به په دې ټیک ټاک په ترو باندې به ما د دنیا خلک پیژني. زما یو خبره، زما ژوند، زما بچي، زما هر څه لکه نه د الله نه نه دي پټ، د انسان نه به ولې پټي. صحیح ده. لایف ټیک ټاک ته زه رالم، زما بچي معذوران دي، صحیح ده. زه خاوند نه لرم، زه منم چې زه په اور د پاسه ولاړ یم، زه منم چې زه په اور د پاسه ولاړ یم، صحیح ده. زه خپل ښه وبد پوهېږم، هغه نوره زما د خپل رب څه معامله ده چې زما نوره زندګي، زما ژوند څنګه دی، زه د الله عبادت کوم نه کوم، زما نوره پرسنل زندګي څنګه ده، زما د خپل رب څه معامله ده. ویډیو زه کوم ما کې بالکل ښکاره غلطي ده، دغه غټه غلطي ما کې ده. کله چې یو انسان خپله غلطي ومني دا تر ټولو بهترینه خبره ده، او خدای په دې خوشحاله دا ما کې غټه غلطي ده بالکل. زه په دې باندې ډېر فخر کوم چې دا ښه ښکاره ده. زه دا نه کوم چې زما مخ پټ دی او زما مطلب نور وجود ښکاره دی او یا داسې راکې نورې غلطیانې دي، نه. زما بچي دي، زه د خپل کور واحد سهاره یم، صحیح ده. زه دې لایف ټیک ټاک له راځم، ته زما دا ریکارډ وګوره، زما لیسټ وګوره، قسم دی که ما ته سپورټ کېږي. لکه زه خو به جواب الله نه ورکوم، تا له خو یې نه در کوم که نه، د جمعې شپه دا ومنې که نه. ما مخکې نه درته ویسې ته خو جواب خدای ته ورکوې، موږ دې کې کار نه ور سړی خپل قبر ته ځي. ما چې یو شیز خپل یو منټ ما چې یو شیز خپل کور ته نه راوړی، نو زه داسې یو مسلمان نه یم چې ما له د الله د رضا لپاره یا یې ما ته ګفټینګ کړی یا یې ما له څه قسم سپورټ زما کړی. زما لور سوځېدلې ده، تا هغه زه تا ته اوس پر سکرین د پاسه ښیم. نه نه مشکل نه پوهېږم، سوځېدلې به دا زما د زړه دی که نه، خو دې بیا هم زه خیر دی که ما نه یو خبره غلطه شوي تا ته ما کړي، هغې هم د نه زه بښنه غواړم، خو زما د ژوند نه دی الله پاک سپی مو ساتي چې زه د هر څه نه باوجود هم بیا هم راځم، زه خپلو بچو له محنت کوم، خاوند یې نه ګټم، نه یار دوست له ګټم. سختې په هر چا راځي،
داسې نه ده چې ولاس یوازې په تا اوس سخته ده، تا غوندې داسې ډېر کسان دي، داسې کسان به وګوري قسم په خدای چې په ځان به شکر وباسي. یو خو دا ستاسې ډېره غټه غلطي ده، له خدای نه مه نا امیده کېږئ چې ولا زه په خپل ژوند کې یعنې د سپي ژوند باندې کړی نه، په هر حال کې سړی باید خدای نه شکر وباسي. زه په دې پوره مطمئن یم ستا 4 واړه اندامونه روغه جوړه دا د الله تعالی یو غټ نعمت دی چې په تا یې غټ احسان کړی، سپی روغه جوړه پیدا کړي، بچي دې روغ جوړ دي، دا تر ټولو بهترینه خبره ده. باقي د ولږې نه قسم که هېڅوک مړه شي، هېڅ چا په دې زندګۍ کې دې ماته څوک ووایي د ولږې نه څوک مړ شوي یا د ولږې نه دغه کس مړ شو، هېڅوک د ولږې نه مړ کېږي. خو داسې هم نه ده چې یو سړی مطلب دا ووایي چې ولا ماته څوک سپورټ نه کوي یا ماته څوک زما ملاتړ نه کوي نو زه بیا داسې ویډیوګانې جوړوم. نه خلک به دا خبره نه دا خبره نه ده. زه دا داسې نه یم چې زما څوک مطلب زما څوک سپورټ نه کوي یا دې وکړي، نه زه دا نه یم. زه یم چې لکه یو تنقید کوي، یو غلطه خبره کوي، نو یو سړی تعالی لاس ولې نه درکوي، ستا مدد ولې نه کوي، ستا د مدد یا دا سوچ څوک نه کوي. لکه دا خو هم د الله رضا ده که نه چې ته یو کمزوري او بې سهاره انسان د لاس ورکړي. بالکل 100% کې ما مخکې هم درته ویلې چې هغه کسانو ته زه بیا هم د دې نه غږ کوم که کولی شي دوستانو څوک وس لري مهرباني وکړئ د چا د ویلو نه بغیر ډایرکټ کاغذي کې ورته ولېږئ، یعنې بیا دې ته څوک نه خو تا ته هم دا وایم ته به هم دا نه کوې چې ولا ماته یو سړی سپورټ نه کوي یا ماته یو سړی ملاتړ نه کوي. ورځ ده څوک په دې نه پوهېږي د الله تعالی په در کې د هېڅ شي کمی نشته دی. صحیح دی موږ به ټول ګناهګار یو، ډېر مهربانه ذات دی خدای. د اویا میندو نه هم ډېر په خپلو بندګانو خفه کېږي. دا به په تا یو امتحان وي، دا به د الله تعالی په تا باندې یو امتحان وي. نو ته له دې نه دومره غلطه استفاده مه کوه چې ته مطلب داسې یوه ویډیو جوړه کړې یا خپل عزت په دې ټیک ټاک یا په سوشل میډیا کې لیلام کړې. او ما ډېرې ویډیوګانې ولیدې دلته بعضې کسان دي په تا باندې ویډیوګانې هم جوړېږي چې ولا دا ولې داسې ویډیو جوړوي، ځکه د خلکو زړه به دې باندې دردېږي. خلک بلا پسې کا یعنی د خدای په حضور کې به سړی بیا خدای ته څه جواب ورکوي. زه صرف دا وایم نور باقي په دې کې یعنی اوس تا ته خو زه دا نشم ویلی چې درته کنځام وکړم ولا داسې ووایم ستا ولې دا ویډیو جوړه کړې ده ولې جوړې، خو ستا خپل شخصي ژوند ده. خو خبره د څه شي ده زموږ ستاسې د پښتو ده یا د اول د اسلامیت ده بیا د پښتو ده. موږ تاسې ډېر درانده خلک یو، قسم په خدای دنیا کې خلک ډېر په درانده سترګه باندې ګوري. که بعض یو نیم زموږ داسې یو کار کوي پوهېږم له مجبوریته کوي قسم کې د مستۍ نه کوي. ما دې خدای ووایي چې بیخي رنډۍ د جهان شي هغه په دې باندې نه وي خوشحاله چې هغه د خپل عزت لیلام کړي. هېڅوک نه غواړي فقط دومره وایم چې لږ ګزاره وکړه شاید یو څوک پیدا شي، شاید داسې یو الله تعالی درمنځ انسان بچوي مړه چې انسان ته سړی لاس ونیسي، لاس د الله لمنه ونیسه د الله په در کې د هېڅ شي کمی نشته. قسم په خدای خبره به نه خلک بې خپله درته کور ته راوړي که یې را نه وړه راسه دجې کې ما ته ووایي چې تا خو چې غول خوړلي صفه. زه صرف دومره وایم یعنی چې که ته په ځای د دې یو انسان ته سړی تمه وکړي یو هغه ته تمه وکړي که الله نه وکړي دا تر ټولو بهترینه خبره ده. او په دې به ته له ما نه ښه پوهېږي، له ما دې عمر ډېر زیات دی. صحیح دی بالکل ډېره پوهېږي چې تر اوسه ګوره په زندګۍ کې موږ دا نه دي اورېدلي چې هلته څوک له ولږې نه مړ شو. انشاءالله هېڅوک دا الله پاک هېڅکله دنیا کې چې خدای پاک کوم مخلوق پیدا کړی دی نو د رزق وعده یې هم کړې چې رزق به م ورته رسومه. نو خدای دې وکړي چې زما په خبرو باندې خفه هم نه سي. بعضې کسان شاید په دې باندې خفه سي دی ولې دا خبره کوي، خو زه صرف چې کومه خبره کوم پوهېږم له موږ شاید ته ښه مونځ هم کې ښه اودس هم کې، خو لکه دغه کوم کار چې اوس په سوشل میډیا کې ستا روان یا دا خو ټولو ته ښکاري که نه. بیا خلک دې ته نه ګوري چې دی شاید هلته په دننه یعنې په کور کې مونځ کوي دا څنګه عمل کوي څنګه یې نه کوي. که دا ورسره لږ راښه کړي نو انشاءالله خدای مهربانه ذات دی، د خدای په در کې د شي کمی نشته دی. انشاءالله څوک به پیدا سي الله تعالی به یې درته واسطه کړي ستاسې مشکلات به ورسره ټول حل شي. خدای دې وکړي څه خفه شوی یم که نه 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 هیڅ خبره نه ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. بس الله پاک چې انسان ته نه محتاجه کوي، د الله محتاجي بهتره ده خو د انسان نه. خبره دا ده ما مخکې هم دې خبره باندې درته تایید وکړی یعنې په ځای د دې چې موږ تاسې یو انسان ته یو بنده ته لمنه نیسو یا د هغه لمنې نیسو یا ترې تمه کوو، د خدای ته یې وکړه یعنې د خدای ورکړه بیا بل رقم ده. انسان خو به یې درکړي سبا یې در باندې احسان کوي. اوس یې درته یوه ډوډۍ درکړه 2 ورځې بعد درته وایي احسان یې در باندې کوی هغه ډوډۍ مې چې درکړې ده. نو زه دا وایم چې که په ځای د دې چې د انسانانو نه تمه وکړو که خدای نه وکړو دا به تر ټولو بهترینه خبره. ستا خبرې ټولې صحیح دي یوسف. زما عمر تا نه به ډېر سیوی که نه، زما عمر به تا نه ډېر سیوی. صحیح ده. زه
کور کې نه دی کور کې زه څادر په سر کوم صحیح ده لکه زمونږ د پښتو تربیت داسې شوې چې دلته ښځه سرتوره نه ګرځي تا ته به ښه پته وي زه کور کې څادر په سر کوم خو زه چې اکثر په سکرین باندې راشم نو دا سکرین یو داسې شیز دی چې ته دې باندې هغسې نشي راتلی څنګه چې کور کې که کور کې ته په پرده کې ته به په دې بې پردې راځې که دلته ته په پرده کې راځې ته به کور کې بې پردې ګرځې دا سکرین اپوزیټ دی دا یو خبره یاد وساته دا سکرین د انسان اپوزیټ دی دلته ښه سړی بد ښکاري او بد سړی ښه ښکاري زما د کور ډېرې زیاتې خرچې دي کور د کرۍ دی هر یو شیز داسې مړه هر یو شیز زه یو ښځه ذات یم لکه نه تعلیم شته هېڅ هم نشته دا خو بیا لکه بس اوس د سوشل میډیا باندې دا لږ ډېر لاس په خپل خوځومه اوس مې دغه جامې وینځلې وړوله مې ډوډۍ پخه کړه نو رالمه او دې نه پس چې لایف بند کړم بس پاکه به ولم به لاړه شم خپل د تهجد لمونځ کوم د بچپن نه الحمدلله ستا رونه نشته داسې پلار هم نه دی ژوندی زما پلار په کینسر باندې مړ دی نه پلار مې په کینسر باندې مور مې په شوګر باندې مړه ده اوه خویندې وو نه نه ته چې دا ویډیوګانې جوړوې دې ویډیوګانو باندې تا ته پیسې درکوي او چې زه لایف رالم نو لایف چې زه رالم او اوس مې ځان له دا یو یوټیوب چینل مې ورکوټې شته هغې نه مې یو پیره لایف خو صحیح دی لایف خو هر سړی مطلب که ته لایف راسي نو که ګفټ درته کېږي پیسې درکوي په ویډیو درته پیسې درکوي او په ویډیو هم باندې اوس راته پیسې راځي مخکې به نه راتلې دا په ویډیو خو پیسې نه ورکوي ورته زما امریکنۍ اکاونټ دی یو پیره مې ترې ایستې دي خو خلک پې تنقید دونه ډېر کوي نو اوس پې ویډیوګانې مې په مزه کمې کړې ګنټې کتې شي په مزه مې په ویډیوګانې کمې کړې ما هغه مخکنۍ ویډیوګانې ډېرې زیاتې لیدلې وې په همدې خاطر باندې زه منتظر وم او مخکې مې پې ورکړي چې نن یو څو میاشتې مخکې مې ورکړي اوس مې پې لږې کمې کړلې ځکه چې مړه بس بیا خلک تنقید کوي زما ماشومان دي یو زوی مې دی بیمار دی خلک به خپل کار کوي مونږ تاسې باید د الله تعالی ته وګورو که نه چې مونږ تاسې ته خدای پاک څه شی وایي خلک خو دغه ځي کې به زه تا ته یوه خبره وکړم یا به دغه پاس ورور تاسې ته یوه خبره وکړي صحیح دی نو دا خو به اوس دلته ختمه شي زیاتره څه ډېره بد اخلاقي وکړي دلته به تا ته یو دوه کنځا وکړي ما درته په اول سر کې وي چې زه ګوره د هغه کسانو نه یم څه ولا تا ته وایم چې ستا داسې داسې که ته ما ته یو دوه کنځا هم وکړې قسم که څه درته ووایم نه مړ نه الله دې که زه ستا رښتو خاورې هم نیم دا زه په خاطر د دې وایم چې یعنی بنده خو څه شی دی چې یو سړی د بنده نه وډار سي بنده نه چې یو سړی ډارېږي خدای نه دې وډار شي د الله تعالی ورکړه بیا هم درته وایم ګوره ډېره ښه فقط صبر ولره الله تعالی ته صبر ولره د دې ویډیوګانو نه لږ لاس ورسره واخله جوړوئ داسې ویډیوګانې جوړه که څه مطلب یعنی خپله پوهېږي چې لږ برابري لږ په اصولو باندې برابري نور تا سره څوک کار نه لري څوک تا سره څه کار لري دا دومره خلک ټیک ټاک کوي دا دومره خلک راغلي دوی ته چا ونه ویلې ښه سپورټ ورته کېږي زموږ ستاسې دا یو فکر ډېر غلط دی دلته موږ تاسې دا فکر کوو چې راځه په ټیک ټاک کې لږ فحاشي وکړه یا مطلب بد اخلاقي وکړه یا غلطې خبرې وکړه شاید زموږ سپورټ دې سره ډېر شي نه دا بیخي غلطه خبره ده نن سبا ټول خلک پوه شوي په دې باندې ګوره کوم خلک چې ښه پرسنالټي ښه شخصیت لري ښې خبرې کوي یا ښه منظم ناست دي هغوی ته هر سړی ورځي سپورټ هم کوي ملاتړ هم کوي هغه ځای کې ورته کښېني په خاطر د دې اوس نن سبا ټول دغه ځای کې زیاتره انډر ایج یعنې واړه ماشومان دي چې هغه داسې دا ویډیو وګوري ته څه فکر کوې یعنې ته دې خپلو ماشومانو ته دا اجازه ورکړې چې هغه داسې یوه ویډیو وګوري یا که داسې وګوري سبا ورځ هغه هم همداسې کار کوي نو دې ته باید سړی ډېر فکر وکړي ډېر احتیاط وکړي که نور هېڅ مشکل نشته هر سړی خپل قبر ته ځي هر سړی خپل جواب ورکوي دې کې زه څه نه وایم چې والا اوس موږ ښه یو او ته خراب یې نه کېدای شي له موږ نه مخکې ته جنت ته لاړې ستا داسې یو کار کړی نو صرف دا دی چې که لږ ګزاره ورسره وکړي انشاءالله خدای مهربانه ذات دی ما خپل هم ځان سره فالو کړې که یې بل چېرته ولم ولا کې تا ته ولم دغسې کې دا درته ته ما سره په فالو کې وي مخکې نه زما سوشل میډیا ختمېدو ته ښه پخه اراده ده خو زه دا نه ویم چې زه به مطلب اوس پرېږدم یا کله نه زمونږ لکه معاشره داسې ده زه یو ښځه ذات یم دلته کرۍ په کور کې چې اوسېږي که نه او تا باندې یو نوم مطلب لکه دا یا ټیک ټاک کوي دا کوي تا څوک نه پرېږدي نو زما بس چې یو خپله کوټۍ که نه چې مونږ ته څوک وباسي نه بس او نن سبا یو ښځه هېڅ هم نشي کولی ته به د کور راشن چلې بیلونه به چلې دا خرچې هر څه نو ته به څنګه ځان له مطلب یو کور به والې یو کور به جوړ کې نشي کولی
بس الله نه دې کېږي. ورحمېږي. او پوهېږم مشکلات ډېر دي، ما درته اول نه ویلي، کېدای شي ستاسې ډېر زیات مشکلات دي. بس خدای پاک دې په تاسې باندې ورحمېږي. الله تعالی دې له دغې کار داسې چاره دې روانه کړه چې دې ته مجبوره آمین. نشي چې ته یوه خرابه ویډیو جوړه کړې او په دې پوره آمین. مطمئنه چې ته په دې کې بس دغه دعا کوي چې بس الله مې صبر بل ذریعہ وګرځي کنه او بس دا زه پرېږدم ځکه دې کې صرف یو واحد زیمه زمونږ د ټول خاندان او زما لوریانې نشته دی، یو لور مې د هغه مزوبه ده په ځای پرته وي. نو موږ به درته دعا کوو ټولو ملګرو باندې مهرباني وکړئ چې یعنی که کولی سي ښه کومک ورسره وکړئ. یوازې ځان نه ښیمه، ټولو ته وایم نو دا به تر ټولو بهترینه خبرې او په دې مطمئنه یم چې ته په دې کار نه یې خوشحاله ولا که خوشحاله یې. هېڅ پښتون هېڅ مسلمان بالکل نه. خوشحاله کېږي چې د خپل عزت په دې ټیک ټاک کې لیلام کې، خو یا یو مجبوري به لري، د مجبوریت له وجې به یو کار کوي. څوک له چا نه دي خبر چې څوک څنګه مشکلات لري، څوک په خپل لاس په زوره د خپل عزت نه لیلاموي. ګوره دا ټیکری چې کوم دی څادردار دې لپاره نه دی جوړ چې خلک دې په خپې کې دي تا نه خلک راکاږي، مطلب کشي کې که نه دا دې لپاره جوړ دی چې ستا په سر پروت وي دا ښه ښکاري. زه دا څلور ورځې لایف رالم لوپټه کې، زما په دې خبره خفه نه شي، غلط مطلب ته ماله ما ته په الله دې باور شته چې ما ته ټوله ورځ کې 200 نه سیوا پلی نه ده شوې. زه په لوپټه کې راغلی یم دا څلور ورځې، ما ته 200 نه سیوا پلی نه ده شوې 24 غنټې کې. نن ما لوپټه لر کړې وه، نن د هغې نه زما لکه 200 نه به سیوا پلی کېده. بالکل پوهېږم بعضې زمونږ خلک هم همدې سره یعنې مطلب دا خو ښایي، خو مهرباني وکړئ دوستانو هغه کسان در سره سپورټ کوي چې ښه راځي باحجاب وي حکیم جوړېږي، هماغوی ته وکړئ سپورټ، په دې درنه خدای هم خوشحاله کېږي. والله سي الله نشته د کور بیخي څوک سړی نشته زمونږ ځای کې خو دلته دي والله چې خلک کم کم دی نه راوړي. د دې ته خیران چې تاله دومره څوک څه نه درکوي راشن ماشن من دا جمع دا کم براکت پیسې جمع ته دوا کوم یاده دله یو کاشا دور واکی پین دی واکی جمع ته دوا کوم یا الله دې له کور ورکې بس نورې سم نه یاده دله یو کاشا کور واکی امين بس ولا دې ویرا پودا خدای دې وکړي چې زما په خبرو باندې خفه شوی هم نه وي او الله دې اول ما بیا تاسې ټولو ته ته خفه شوې زه د نه بخښنه غواړم، خفه نه شي ډېره بخښنه درنه غواړم. مشکل نشته ده، مشکل نشته دی. نو د چا په مشکلاتو دوستانو څوک نه دي خبر چې څوک څه مشکل لري. مهرباني وکړئ کولی شئ کومک ورسره وکړئ ښه تر ښه که نه یعنې په ځای د دې چې چاته یوه بده خبره وکړي یوه ښه خبره ورته وکړه کېدای شي هغه ومني، که ته ورته بده خبره وکړې خو نور هم بېلارې کېږي. مهرباني وکړئ چې یو چاته خبره په نرمه لهجه باندې وکړئ. نو بس الله تعالی دې ستاسې خپله چاره روانه کړي. زه بیا هم ملګرو ته وایم 300 کسان ناستې ټولو ته وایم که د چا وس کومک کېدو مهرباني وکړئ هغه ځای کې ورسره کومک هم کولی شي. دې ته څوک بیا نه مجبوره کېږي چې یو غلط کار وکړي. او تا ته هم وایم چې مهرباني وکړئ ویډیوګانو سره دې لږ ګزاره کوه. صحیح ده ټیک ده صحیح ده خوشحاله اوسې دوه جهان خدای په امان. ډېره مننه.